انجینر صاحب دا راته ووایه چې د کاڼه عوام چې کوم دی هغه ډېر زیات خوشحاله ښکارېږي چې انجینر صاحب زموږ یو عظیمه مطالبه چې کوم ده د کاڼه کروټو اجمیر سړک چې کوم دی د هغې دپاره راغی او اعلان یې هم وکړو خو دا اعلانات او افتتاحګانې وړاندې صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی هم دعوې کړي دي وزیر اعلی صاحب هم دلته کې راغلی آیا په دې موقع باندې به عوام ته څه ویل غواړئ چې هغوی دا کلیر دا ومني چې انجینر صاحب چې کوم اعلان کړی دا عملي دی او دا به عملي کېږي منل کېږي چې کار شروع څنګه چې ما په 13 جلسه کې ذوالفقار خان چې شاملېدل ما په شاهپور کې اعلان کړی چې په پیرخانه کې به نادره دفتر جوړو نو ماشاءالله هلته ما اعلان وکړو نن مو عملي طور په هغې کې کار شروع شو سټارټ شو یا ما په کروړه کې اعلان کړی چې نادره دفتر به جوړېږي عملي طور سټارټ شو یا ما اعلان کړی چې د پیرخانې لپاره د بجلۍ منظورۍ هغې لپاره ما ارینجمنټ وکړو میټیریل او پولونه راغله او هغو عملي طور موږ افتتاح وکړه اوس که ما د روډ اعلان کړلی نو زه نه کوئی داسې غلط اعلان دا د یو ورځې خبره خو نه ده نن ما یو اعلان وکړه چې نشته نو سبا به مانه خلک تپوس کوي جره تا خو ورځې کړی اعلان د هغې څه پوزیشن ده داسې خبره نه چې زه خپله د خلکو له ټول له مبارکباد ورکوم او د دوی په خوشحالی کې شریک یم برابر چې زما خپله دا یقین نه راته چې دا یو ناممکنه منصوبه ده خو چې الله تعالی څنګه لږ ډېر اختیار راوسم محنت موږ وکړو نو هغه ممکنه جوړه شو د هغې باقاعده طور چې کوم پراپر فورمز دي تاریخ شوی ده چې اډیشنل چیف سیکرټري چیرګي په 4 اپریل په دې 4 اپریل په 13 اپریل نه چې کوم کې پی ټی آی حکومت په دې 4 اپریل چې کوم دا حکومت او بیا په 11 اپریل باندې دا غي باقاعده سنټر نه پلانینګ کمیشن نه منظوري شوی ده او دا ورلد بینک فنڈ پروجیکٹ ہے 2 ارب 11 کروڑ اسٹیمیٹ ہے 28 کلومیٹر ہے او ان شاء الله تعالی جوړیږي او یو ځل لپاره خلکو ته مبارک شي دا د خلکو د ډیرینه مطالبه د خلکو نه موږ ټولو چې الله تعالی توفیق راکړي دا وشي او سره د کاڼه نور ډېرې منصوبې د نادره د دوړ دفتر کې هم د کاڼه راځي که د بجلۍ افتتاح هغه هم زه د هغه درې یونین کونسلو د بجلۍ لپاره هم انتهایي بھرپور کوشش کوم د درې میټینګونه مې کړي چې هغه کم ډاون دي چې هغه مسله حل شي نور چې زموږ څه کېدای سره د روډ لپاره هم ډېر سنجیدګۍ سره راګی یم د هغې اسټیمیټ سروې هر څه هغه شوي دي چې د پیرخانې او لیلوڼۍ په منځ کې کوم روډ چې مخکې ما منظور کړی چې هغه دوباره هم یو انټرنیشنل لیول روډ جوړ شي د ټول ټورست پوینټ یو بل سره لینک شي او د شانګلې تقدیر او حالات بدل شي انجینر صاحب ایکسپریس وی چې کوم دی د هغې 50% پوینټ چې کوم انجینران دي سروې هغوی د وینا مطابق شوې ده ایکسپریس وی حوالې سره به زمونږ د شانګلې عوام ته په دې موقع څه ویل غواړي مطلب دا ډېره لویه منصوبه ده ایکسپریس وی د اربونو روپیو د شانګلې د ترقۍ د دې علاقې د ترقۍ د ریبلټ د ترقۍ د سوات د ترقۍ دا د سی پیک الټرنیټ روټ به جوړ شي خلک به شارټ کټ داسې راځي نو د دې خلکو ټول کاروبار هر څه د به هم ډېر بوست میلاو شي ډېر لوی چینج به راشي تلو راتلو والا وخت یې موږ یو یا نه یو خو د ټولې علاقې ته به یو مستقبل کې ډېر لویه فایده وشي دا مخکې ما په 2016 کې منظوره کړې وه او د کار سټارټ شوی او سروې فیزیبیلیټي بیا په 2018 کې پی ټی آی حکومت راغی هغه ختمه کړه د پی ایس ډي پي نه وویسته بیا دوباره دا الله تعالی نظام دی چې څنګه الیکشن ته چانس موږ ته بیا میلاو شو نو ما کیس بیا راویست او بیا مې چې دا زما زړه منصوبه ده او دوباره مې په دې 13 پی ایس ډي پي کې څنګه چې په اپریل کې حکومت راغی په جون کې پی ایس ډي پي جوړه ما پاکې بیا واچور اوس په هغې سروې فیزیبیلیټي ښه په تیزۍ سره کار روان دی هغه راغونډ کړی او انشاءالله تعالی ډېر زر به هغه میټیریلایز شي او ما دا امید دی چې کله نیت صفایي دا ارمان به هم زموږ الله تعالی سر ته رسوي چې دا ایکسپریس وی جوړه شي او خړک شارټ کټ زه نن په کاڼه کې ولاړ یم په شاهپور کې د شاهپور نه سړی دی او په 20 منټ کې دننه خوازه خیلې ته رسي انشاءالله داسې به هم کېږي انشاءالله او بیا خو موټر وې سره لینک کېږي مهرباني ثانک یو آل اف یو